کلیوالو زه تنګ کولم، ما ته به ویل چې ته شاید انورې دا هغه. کله چې ما افس اوپن کړو نو هماغه هلکان ما سره دلته اوس سټوډنټان دي. زه سید مبین وصال د افغانستان د ننګرهار ولایت یم. په پاکستان کې د هریپور اوسېدونکی یم. زده کړې مو 12 کاله مې تعلیم کړی دی، FSC مې کړی. تقریبا ما شپږ میاشتو کې ايمازون A to Z کمپلیټ کړو. زده کړه مو شپږ میاشتې کړې ده. 2 کاله ایکسپیرینس دی پکې. فرست چې زه تللم کورنۍ مې ماته ویل چې ته د ډیجیټل مارکیټینګ یا ايمازون ته مه ځه، ته ډاکټر جوړ شه، انجینر جوړ شه، ته دا یو فیلډ شروع کړه. ما ته دا رایه نه راکوله چې ته آنلاین بزنس وکړه. دو دا فکر کو چې دا آنلاین بزنس چې دی دا ټول فیک دی. همداسې ملګرو کلیوالو دا فکر کو چې دا ټول فیک ده. سوشل میډیا ښودله چې دا ټول فیکه نړۍ ده. نو په دې تر باندې ما ته ډېر فیډبیک کې ډېر خراب راکوه چې ته مه ځه، او غوښتل یې چې ته دا مه شروع کوه. نو ما ډېر زیات شوق و، په خپل شوق باندې مې سټارټ واخیستو. افس مې تقریبا 5 میاشتې کېږي چې افس مې دلته اوپن کړی دی. تقریبا دلته د موږ شاګردان دي 500 پورې شاګردان دي الحمدلله. فرست بیچ هم شروع کړی دی، سیکنډ بیچ انشاءالله روانو. نو هغې ته هم ډېرو کسانو اپلای کړي ده او داخلې کړي دي. تقریبا دما آنلاین شاګردان هم ډېر زیات دي. آنلاین د ايمازون نه هم پیسې راځي او بل د سټوډنټ کمیونټي نه هم پیسې راځي. تقریبا د میاشتې 1,80,000 نه تر 2 لکه پورې انکم دی میاشتې. دې کې د میاشتې چې سیلینګ زیات راشي نو زیاتې پیسې راځي. او انشاءالله ثبوت ما سره د UK مارکیټ د UAE مارکیټ شته، او انشاءالله ډېر زر به په سوشل میډیا کې زه د USA مارکیټ سیلینګ هم شروع کړم. کله چې زه به د پېښور نه راغلم، بیسیکلي ما درسونه هم هلته ویلي ول. کله چې به زه دلته راغلم کلي کې به ملګرو کلیوالو زه تنګ کولم، ما ته به ویل چې ته شاید انورې دا هغه. نو ډېر خراب فیډبیک پې راکولو. نو هماغه خلک ول کله چې ما افس اوپن کړو نو هماغه هلکان ما سره دلته اوس سټوډنټان دي. د هماغه خلکو زمن ما سره دلته دي، د هماغه خلکو ورونه ما سره دلته سټوډنټان دي. ما ته وایي چې د ايمازون ته موږ څنګه داخل شو. نوي ځوانانو ته زما دا پیغام دی چې آنلاین نن سبا ټول ډیجیټل مارکیټینګ دی، راتلونکې زمانه هم ټول ډیجیټل مارکیټینګ ده. زه غواړم چې هر یو ځوان ینګ جنریشن باید یو سکل زده کړي، هما سکل ډیولپ کړي، هما سکل کې دومره پرمختګ وکړي چې یو حد نه وي. هماغه سکل به انشاءالله هغه پروموټ کوي هم او هېڅکله بې غیرې به نه.